د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي یرغل د 40مه کلیزه جدي شپږمه سره روسان راغلي وو زمون آزاد وطن ته ظالمان راغلي وو. لنن څخه 43 کال وړاندې د 1450 هجري کال د جدي په شپږم تاریخ د وخت شوروي اتحاد د افغانستان پر پاک حریم تجاوز او یرغل وکړ او خپل زرګونه اشغالګر پوځونه یې زمونږ خاورې ته رادننه کړل. د لسکلن اشغال او خورا ستر ظلمونو پر نتیجه کې زمونږ هیواد له هرې خوا زیانمن کړ. میلیونونه افغانان له هیواد څخه هجرت ته مجبور، شهیدان او معیوب کړل. خو لله الحمد په وړاندې زمونږ غیور او مسلمان ملت په میډان سره جهاد وکړ چې پر نتیجه کې وروسته له 10 کلونو څخه شوروي سرو لښکرو په افغانستان کې ستره ماتې وخوړه او زمونږ مظلوم ملت یې له شر او اشغال څخه خلاص شو. کند کپر کپتو پونو دښمن د بشریت قاتلان راغلیو زمونږ آزاد وطن ته ظالمان راغلیو دښمن د بشریت قاتلان راغلیو. د تاریخ دغه ستره پیښه له یوه خوا دا پیغام لري چې باید د نړۍ هیڅ مغرور ځواک د افغانستان مسلمان او غیور ولس په ایمان، ننګ او پخه اراده باندې شک ونه لري. همدا ډول ثابتوي چې زمونږ ولس که څومره مظلوم او بیچاره واقع شي خو د خپل رب جل جلاله د حکم، جهاد په عملي کولو او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ په ګټلو او ساتلو کې روڼ تاریخ لري چې پر نږدې یوه پیړۍ کې د انګریزانو، شورویانو او امریکایانو اشغال او بیا د هغوی مقتضاحانه ماتې دا ستر حقیقت روښانه کوي. د ظلمایو ځوانیو دروړو نظرانې لټوو خدایه ستا د دیدار بهانې لټوو خدایه ستا د دیدار بهانې. اسلامي امارت په داسې حال کې چې زمونږ پر حریم باندې د پخواني شوروي اتحاد یرغل یو ځل بیا غندي، پر ولس غږ کوي چې د خپلې خاورې د ازادۍ او استقلال د ساتنې لپاره تل چمتو واوسي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې زمونږ د هیواد ارزښتونو او ملت په وړاندې شومې دسیسې او ناسمې ارادې عملي کړي. اسلامي امارت ژمن دی چې شپه ورځ به د خپل هیواد دینی ارزښتونو او مسلمان ملت د دفاع او تحفظ لپاره خدمت او هڅو ته دوام ورکوي. لبیک اللهم لبیک لبیک